دا سلجوق خاندان د هغې یو بادشاه و ښکار لتلی و سپیان وزیران مزیران هم ورسره و نو دا ایران علاقه د اصفهان هغې کې یې ښکار کو نو هغه سپیان یې اوږي شو ښکار بیا نه مونته نو ډېر اوږي شوي نو یو ځای کې داسې تېرېدل نو یو غوا ولاړه وه یو کونډه ښځه وه د هغې غوا وه دا خو د بادشاه سپیانو ورمنډه یې کړې وه هغوی یې لاله کړه و هغه یې ځان له پخه کړه او ویې خوړ بوډۍ پرې راغله هغه کونډه هغې ورته ډېر مینتونه وکړل چې د خدای بندګانو زما نور څه نشته 3 بچي مې دي او بس د هغوی ګزران په دقه غوا باندې دی او زمام ګزران په دغه غوا باندې دی چې دا م رانه لر کړه زما هر څه ختم شو بس زه به اوس د لوږې مړه شم نور هېڅ درک نه لري په دې زما ژوند و هغوی یې هېڅ فریاد ورونه رېد هغوی یې لاله کړه او بس ویې خوړه او لاړ دې بوډۍ ته چا وویې چې دا بادشاه به یو څو ورځې پس بیا راځي داسې په دې لار باندې به ځي نو دلته ورته ودرېږه او خپل جړا فریاد ورته وکړه نو کیدای شي څه بدله درکړي پیسې یې درکړي تاوان یې درکړي څو ورځې پس بادشاه په هغه لار راغی نو د دوی د کلي ته چې را دننه کېده نو په دې باندې یو پول و نو د هغه پول په سر ورته دا بوډۍ ودرېده دا کونډه چې کله بادشاه راغی نو د هغه د اس هغه پړی ونیو او بادشاه ته وایي بادشاه سلامت په دې پول په سر را سره فیصله کې او که پولیس رات باندې به را سره فیصله کې بادشاه داسې ویارېد بادشاه ورته وایي نه په پولیس رات د سره نشم کولی په دې پول په سر د سره فیصله کوم وی ستا د سپیانو زما غوا لاله کړې ده او خوړلې ده بل ځل چې تاسو راغلي وئ ما له د هغې معاوضه راکړه او که نه راکې بس آخرت کې و بیا ګورو آخرت کې و پولیس رات باندې به زه تا ته ولاړی بادشاه وله غوا هم ورکړه او ډېر دولت یې هم وله ورکړو د هغې ژوند یې ښه که خو ګوره د آخرت فیصلې نشم کولی په دې دنیا ټولې فیصلې ختموم زه د آخرت بوج د دې دنیا بوج آخرت ته نشم وړی ځان اخلاص کتاب لیکلی دی وی په دې دنیا ځان صفا کې د پاک رب پاک دربار ته ځې به نو هلته به پاک ځې ګنده به نه ځې او که ګنده لاړې بیا خلاصي دي نشته بیا به د الله د جهنم په اور صفا کوي اگر چې مسلمان خو خو د جهنم په اور به د صفا کوي نو چې دا اوسپنې نه زنګ لاړ شي نو بیا تی لوار چې دی نو څه جوړی نو بیا به جنت ته ځي خدا د چې اول به د جهنم په اور باندې ستانه دا زنګ صفا کیږي نو د دې دنیا نه چې مونږ زو د الله دربار ته چې صفا لاړ شو د الله د دربار هغه آداب پیژنو چې په کومو آدابو به د الله دربار ته ځو د هغې ادب دغه دی چې مونږ صفا کو ځان خپل ظاهر هم صفا کو او خپل باطن هم صفا کو د الله دربار ته صفا سوتره لاړ شو عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله نیک بادشاه یو ځل یې میلمه راغی هغه میلمه دا خبره کوي وی د شپې ناستو ډیوې ځان ته لګولې وه اوس لیکلې کول ډیوه کې تیل ختم شو هغه ډیوه مړه شو وی زما دا خیال و چې اوس په نوکر را منډه کیو وی هغه نوکر چې ما وکت هغه وده شوی و ځکه شپه نیمه تېره شوې وه خوب ورغلی و هغه ودو وی عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په خپله پاسېد هغه ډیوه کې تیل واچول باته پکې نوې کړه او بیا یې بله کړه وی ما ورمنډه کړې ما ورته چې حضرت دا کار به زه وکړم تاسو یې مه کوئ عمر ابن عبدالعزیز راته ووی
چې د میلمنه خدمت اغشتل دا بې مروتي ده نه زه بې مروتي نه کوم چې د میلمنه خدمت اخلم او زه مخکې وګوره که نه لږ ساعت مخکې زه عمر هم که نه وم اوس هم حق عمر یم څه تبدیلي راکې راغله که دې ډیوه کې مې تیل واچول او ځان ته مې رڼا وکړه نو ولې زه څه بدل شوم هماغه عمر مخکې مو او هغه عمر اوس دی ما کې اوس تبدیلي نه ده راغله په دې خو د سړي شان نه خرابېږي خو دا ده چې د میلمنه خدمت اغشتل نه هغه سړی ورته وایي دا نوکر به دې راپاڅولی ده به دا خدمت کړی وی نه هغه له خوب ورغلی او تازه تازه اوده شوي اوس نه وي نو ما نه غوښتل چې د هغه خوب کې د فرق راشي څنګه چې زه د الله بنده یم دغسې هغه هم د الله بنده دی ستړي کېږي څنګه چې زه ستړی کېږم داسې هغه هم ستړي کېږي نو د الله بندگانو باندې رحم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما د ځمکې والو باندې تاسو رحم وکړئ اسمان والا به په تاسو باندې رحم وکړي په خپلو مزدورانو باندې په خپلو نوکرانو باندې غلامانو باندې ما تحتو باندې رحم کول او هغوی سره د شفقت معامله کول دا ماته اسلام ښودلي دا باطینی صفایي د عزتمندو دا عمر ابن عبدالعزیز هغه باطن صفاو باطن صفاو هغه وی چې په دنیا کې خیر دی هر څومره تکلیف ماته راشي را دي شي خو چې آخرت ته ځم چې الله دربار ته پاک او صفا لاړ شي